د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي د ښار په زړه کې د نشه یي موادو پیر و پلور دومره زیات شوی چې هر کس په ډېره اسانۍ ورته لاسرسی موندلی شي. دوی وایي د دغه ولایت نږدې 80% تنکي ځوانان د نشه یي موادو په استعمال روږدي شوي چې د روانې جګړې ترڅنګ ورته بل د مرګ وخت نشه یي موادو رامنځته کړی. دغه کسان وایي که مسؤلې ادارې پر وړاندې همداسې غلې پاتې شي ممکن د خوست زیاتره دوکانونه د نشه یي موادو لپاره ځانګړي شي. دغه په ځای نور شیونه وکړلی شي، نور هغه نیول شي، ماشینګیري سرکارانې ریبنې نیول شي، میوې دې وکړلی شي. اوس باید حکومت دومره تکړه شي، اقدام وکړي چې دا نشه یي مواد هم داسې ختم کړي، داسې تکړه شي، چمتو شي. نشه یي مواد په خوست کې بیخي ډېر سوي دي زیاته، خو واړه دي که غټ شي دا ټول بس نشه یي مواد خو ډېر خراب شی ده. اوس په خوست کې دومره شته مواد درته چې کرل کېږي نه، خو چې د خرڅېږي دا دی ته 15 ورځې وخت هم نه لري، خو دی عملي کار نه کوي، تش د خولې شعارونه ورکوي. دې نه مې غوښتنه دا ده چې د خدای په خاطر مخکې په سلو کې 15% خلک پرېږدي وو، بیا 40% شلو، اوس 50، اوس 70% نه مې 10% پورته جګه شوې ده. بلخوا بیا د ولایتي ادارې چارواکي وایي د افغانۍ د چلښت وروسته اسرا کرښه نشه یي مواد دي چې پر وړاندې به جدي مبارزه پیل کړي. هغه به د نشه یي توکو له خوست نه داسې ورکول وي لکه کندهار مشهوره، او دې لپاره موږ پوره چمتووالی لرو انشاءالله دا به په همدغه قوت باندې ورکوو لکه کندهار مشهوره. خوست به انشاءالله هم له نشه یي توکو د نشه یي توکو پر خلاف باندې زه یو خبره کول غواړم او په ډېر قوت وایم چې که زموږ ملکي ادارې مسؤلې ادارې د دې په قاچاق تولید او هر څه کې دخیلې وي داسې قانوني چلند ورسره کېږي چې لومړی به هماغه خلکو ته زه مثال کوم. امنیه قومندانۍ که څه هم مني چې ښار او ولسوالیو کې د نشه یي توکو قاچاق ډېر شوی، ولې بیا هم د خپلو لاسته راوړنو یادونه کوي چې دوی د نشه یي توکو په اړه ګڼ شمېر دوسیې څارنوالۍ ته لیږلي دي. به خاطر جلوگیری از قاچاق فروش مواد مخدر نیروهای پلیس تمام آمادگی های خود داره و بعضی پلان های روی دست داریم که ما بعضی فروشنده و کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنن گرفتار و به پنجه قانون بسپاریم. دمی اواخر ما بعضی دستاورده در مورد مواد مخدر داشتیم. کاتونکي په دې اند که دولت په رښتینې توګه د مخدره موادو د مخنیوي پر وړاندې مبارزه پیل کړي په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې د دغه وژونکي پدیدې مخه نیول کیدای شي.